د آی پی ایل په 40مه لوبه کې کلکتې د حیدرآباد لوبډلې ته د 5 منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې کلکتې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 101 منډې کړې وي چې حیدرآباد بیا د 8 لوبغاړو په سوځېدو 116 منډې وکړې. د کلکتې لپاره رینکو سینګ 46 زیاتې منډې کړې وي. رحمان الله ګربز بیا په دغه لوبه کې په لومړي توپ په 0 وسوځېده. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ورون چکرورتي ته ورکړل شوه. د سنرایزرز حیدرآباد توپ وهونکي ماینک اګروال پرون په آی پی ایل کې 2500 منډې هم پوره کړې. د کلکتې لوبډل مشر نیتیش رانا بیا د کلکتې لپاره په آی پی ایل کې 2000 منډې پوره کړې. هغه څلورم لوبغاړی شو چې د کلکتې لپاره زیاتې منډې کوي. د لکنو سوپر جاینټس لوبډل مشر کے ایل راهول ټپي شوی او د 2023 کال آی پی ایل د پاتې لوبو څخه بهر شوی دی. د هغه په اړه ویل کېږي چې ښایي د ټیسټ اتلولۍ په پایلوبه کې هم ونه لوبیږي. د چنای سوپر کینګز لوبډل مشر مهیندر سنگھ دھوني په اړه داسې اوازې وي چې سږ کال ښایي د هغه وروستی آی پی ایل سیزن وي، خو نوموړي پرون دا خبرې رد کړې. کله چې ډیني موریسن له هغه نه وپوښتل چې د آی پی ایل د وروستي سیزن نه خوند اخلي، نو دھوني ورته په خندا کې ځواب ورکړ چې دا پرېکړه ستا ده چې دا زما وروستی آی پی ایل دی، زما پرېکړه خو دا نه ده. نن د آی پی ایل 48مه لوبه د راجستان رایلز او ګجرات ټایټنز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دغه لوبه د افغانستان په وخت 9:30 بجې پیلیږي او په جیپور کې به ترسره شي. د زرغون افغانستان جام 5مه لوبه نن د هندوکش سټرایکرز او جونیئر چیمپیونز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. جونیئر چیمپیونز د لوبې پچه ګټلې ده او لومړی توپ اچونه کوي. د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ 4مه نړیواله یو ورځنۍ لوبه نن په کراچۍ کې ترسره کیږي چې 3 بجې به پیل شي. پاکستان د دغه لړۍ 3 لومړۍ لوبې ګټلې دي او لوبډلۍ هم په خپل نوم کړې ده.